مونږ اکثر سوشل میډیا وګورو، ډرامه وګورو، فلم وګورو او د اکټر نه متاثر شو، مونږ هم بیا هغه ګول ځان لکیدو چې مونږ هم داسې کېدل غواړو. یا په دې فیسبوک باندې څوک میلیونیر وګورو چې زه هم دغه شانته ډېر غټ بزنس کول غواړم. نه جي، د خلکو د ګولز نه متاثره کېدل نه دي، بلکې خپل ګول ځان له ایښودل دي او په هغې باندې ژوند تېرول دي. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. مونږ وایو چې نن مونږ ګول سیټ کو، سبا مونږ کامیاب شو. از اټ پاسبل؟ نه جي. تاسو اوس 20 کوئ، په دې 20 ته راتلو دپاره څونه وخت ولګېده؟ 12-14 کاله ولګېدل که نه؟ نو دقه شانتې چې تاسو ځان له ګول سیټ کې، نو هغې کې به هم 10-12 کاله خو لګي که نه؟ مونږ وایو چې نه بس مونږ رات و رات کامیابي غواړو، لکه نن یې وکړو او سبا یې ریبو. دا پاسبل نه ده، دا به خامخا وخت اخلي. نو په دې وجه نه چې څوک ځان له ګول سیټ کوي او کامیابي غواړي، نو هغې به 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله منصوبې جوړوي او د هغه منصوبو باندې به هغه ځي، نو هله به هغه یو منزل ته رسیږي. په دې ګولز کې به تاسو ته مشکلات هم راځي، د خلکو لان تان به هم راځي، د خلکو خبرې اترې به هم راځي، خو تاسو به ډسهرټ کېږئ نه. نو هغه ګول دی چې هغې کې د خلکو خبرې تاسو برداشت کړئ، مشکل برداشت کړئ او تاسو خپل ګولز اچیو کړئ. درېیمه خبرداره چې ستاسو په ګول کې ورت پکار دی، مینینګفولنس پکار دی، چې هغې کې یو مقصد وي. چیک لیسټ څه ته وایي؟ که تاسو وګورئ ناسا ته چې خلک ځي، ناسا ته چې اسټرانومسټ ځي، نو هغې یو چیک لیسټ جوړ کړی وي چې کم سامان به ځان سره زه اخلمه. داسې خو نه وي چې هغه وخت کې سوچ کوي چې به ځان سره څه اخلمه. نو هغې یو چیک لیسټ استعمالوي. دا ډاکټران چې کله سرجري کوي نو دوی یو چیک لیسټ استعمالوي. انجینیر چې کله څه کنسټرکشن کوي نو دوی یو چیک لیسټ استعمالوي. نو دقه شانتې چې تاسو کله ګول سیټ کوئ نو چیک لیسټ به استعمالوئ. هغه چیک لیسټ چې تاسو استعمال شي صحیح طریقې سره، نو یور ګول ویل بی اچیوډ ویری ایزیلی. او کو چرې تاسو چیک لیسټ نه استعمالوئ نو تاسو خپل ګولز نشي اچیو کولی. هغه چیک لیسټ څه دی؟ هغې کې لومبۍ خبره دا ده، مونږ اکثر سوشل میډیا وګورو، ډرامه وګورو، فلم وګورو او د اکټر نه متاثر شو، مونږ هم بیا هغه ګول ځان لکیدو چې مونږ هم داسې کېدل غواړو. یا په دې فیسبوک باندې څوک میلیونیر وګورو چې زه هم دغه شانته ډېر غټ بزنس کول غواړم. نه جي، د خلکو د ګولز نه متاثره کېدل نه دي، بلکې خپل ګول ځان له ایښودل دي او په هغې باندې ژوند تېرول دي. د دې مثال جیک کینفیلډ یو کتاب دی د پاور آف فوکس، هغې کې ورکړی دی چې په امریکا کې ما ټریننګ کو او یو کس راغی، هغه ډینټسټ و. نو وی چې زه ډینټسټ یم، خو دا ډینټسټري ما خپل د مور په چایس باندې اغوستې ده. ما سوچ کوم ما دغلته میاندې دونه انفلوئنشل چې بچي باندې به خامخا ډاکټر جوړېږي. ما مونږ خو یو داسې، خو د هغې هم دغه شانتې پکې بعضې دي. نو وی دا د مور په چایس باندې ما اغوستې ده. نو وی اوس خو زه ډاکټر یم، خو وی یو ځل ما غاښ کې ډریلنګ کولو، نو وی هغه ډریل رانه غلط شو او $4,50,000 جرمانه مې ورکړې وه. د دې مطلب دا شو کو چېرې ستاسو خپل ویژن او خپل ګولز نه وي او د نور چا د ګولز د وجې نه خپل ګول سیټ کې، نو غټ نقصان ته ځان تیار ساتئ. هغه څه هم نقصان تاسو ته په ژوند کې کیدی شي. او د هغې تاسو ته دلته اګزامپل در کوم. سیسس چې کوي که نه، بعضې پکې ډاکټران هم دي، بعضې پکې انجینیران هم دي. خیال مو کړی دی؟ نو کو دې تپوس وکړي چې ته سیسس کوو نو ډاکټري دې ولې کوله؟ نو تا ته به څه جواب درکوي چې هغه خو ما د مور پلار دپاره کوله یا د بل چا دپاره کوله. نو مونږ سیسس کوو چې سبا به دا زما ایډمنسټریټر وي، هغه ته هم خپل ویژن کلیر نه وي، نو دی بیا څنګه ایډمنسټریټر دی، به ما څنګه قوم او ملک چلی. نو اټ مینز دیټ چې یور ګول مسټ بی یورس. د خلکو نه به متاثره کېږئ نه، انسپیریشن اخیستی شي، خپل ګول به ځان له پخپله سیټ کوئ. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.